الله رسول فرمایي یو سړی تنګ دست دی، لاس یې تنګ دی، ماښام ګوله په خواري پیدا کېږي. الله رسول فرمایي لا حول ولا قوة الا بالله. ډېر وایه الله به ستا تنګ دستي در لرې کړي. تنګ دستي ته چې کومه ریړۍ چلوې، ته چې کومه رکشه چلوې، ته چې کوم کریم موټر چلوې، په کرایه کې ټکسي چلوې، د چا سره مزدور یې یا ملازم یې، بل ستا ګزاره نه کېږي. لا حول ولا قوة الا بالله وایه. الله رب العزت به ستا تنګ دستي، ستا فقر، ستا غربت به الله رب العزت در لرې کړي. ستا چې شي غربت. لا حول ولا قوة. مطلب خلک راشي یاره مولوي صاحب یو ښه تعویض راکړه، نو یې څه په کوې تعویض؟ ولا به ډېره تنګ دستي ده. نو که تنګ دستي و ملایان درته ډېر مفلسه دي، نو باید چې اته تعویضونه په غاړه ولې نه په غاړه کوي؟ صحیح شو؟ ګوره په سوره واقعه ته شرمېږه، وخت نه لري. موږ سوره واقعه وایه. اشه مولوي صاحب سړی ماښام نه اخلاق بل وخت یې وایي څنګه دی؟ نو ټیک ده صحیح ده، نو یې نه غواړې. نو ګوره ډاکټر سړي ته وایي دغه دوا ده، دا د نشې ګولۍ ده، دا ګولۍ ده ته چې ماخستن پرېوځې خورایه. ته ورته ولې ډاکټر صاحب زه غرمه خورم؟ هغه وایي په دې کې نرۍ نشه شته، بیا به د ورځې سر په لګېږي، نو ماخستن ته هسې پرېوځې بس دا ګولۍ ورسره وخورو، نو نشه به بیا ورکه سي. څنګه په قول کوي؟ خو د 10 روپۍ ګولۍ ده، دوا یم دغسې ده، د حکیم پړه یم دغسې ده. او دلته چې د الله د رسول خبره راشي ولې رده یې؟ زه دا ټیم نسم کولی، زه بل ټیم. نو دغه سوره واقعه وایه الله به دې په ټول عمر مفلسه نه کړي، تنګ دسته به دې نه کړي او فقیر به دې نه کړي. صحیح شو؟ په تعویضه دلته زما په تعویضه کې دونه ګمان دی، یقین دی، او د الله د رسول خبرې ته بیا یقین نشته. د الله په خبره کې چې کومه خبره ده، دا لا حول ولا قوة د الله خبره ده، نو ما د الله د رسول پر ژبه باندې جاری کړې ده. نو دا پر دې ولې دونه یقین نشته چې ازما او دا ته دروغجن پیر پیدا کړي، دا پر خبره دونه یقین دی ولی. صحیح شو؟ انو پسې ګرځه پیرون ته بعد ته بدل طلب شته وایي ګرځه پسې خبره دي. یو سړی بیا نه سنې ساده یې څه څه ده ولای پیر ذکر شو، نو چې ته باندې شو ولې دي بس کاروبار به دي برابر زه. نو د پیر خود تعالی خانه خراب و، دا کاروبار څنګه و؟ صحیح شو؟ دا نه بیا خلک موږ لاره چې موږ خپل ګپې پر کوو، موږ خپل ټیم پر پاسو ساعت پر تېروو. اباس د مولوي صاحب شت نمبره باندې کوي، اباس نو را چو ځه په مخه دې شس پیسې نه کړه او دم وکړي. خدای په نامه کې در باندې وکم چې او صحیح شو. دا په کوم نه درته کړي، انو ملایان نور ګپ درته کوي، زه ګپ نه درته کوم، زه رښتیا درته وایم.